د غیرت او د ایمان ژوند غواړي عمران خان ځان له خوښ کا. السلام علیکم ملګرو. منیر شاکر صاحب ډېر حقیقت خبرې کړې دي. د عمران خان مبارک کې ډېرې سپینې خبرې کړې دي. دا ویډیو مکمل وګورئ. مخکې ملګرو سره لازمي شیر کې راځي دا ویډیو ګورئ. منیر شاکر صاحب ویډیو ګورئ. نر سړي لا دا زه نه وایم چې کني دا ووټ او دا جمهوریت جایز دی. هسې مثال یې ورکوه. ستا مرضي ده که ښځې په قطارونو کې ودرئ دغه ځان له خوښ کا، او که چېرې د غیرت او د ایمان ژوند غواړي عمران خان ځان له خوښ کا چې هغه کم از کم تا نه د امریکې غلام جوړوي او نه د ښځې په قطارونو کې ودرئ، او ستا دپاره یې باقاعده شکایت بکسونه جوړ کړي وو چې پولیس چا سره زیاتی وکړي دا په پلانکي ټیشن پورټالیشن وکړه څه بلا والکه چې هغه خلکو به ورباندې بیا خط لېږلو. شکر دی چاته یې نامانه ورځي. هغه شی دله مقرر کړی و، شکایت بکسونه یې دله مقرر کړي وو، ټلیفون نمبر یې د غټو افسرانو خورې کړی وي چې چا سره پولیس زیاتی کوي، چا سره پټواري زیاتی کوي، چا سره پلاني ځای کې زیاتی کېږي، هسپتالونو رکي کېده. نو ستا مرضي ده، اختیار ستا دی. ښه ژوند غواړې، خوشحالی ژوند غواړې، غیرتي حاکم نر حاکم ځان له خوښ کا چې هغه د غریبانانو خیال ساتي، او هغه چې کم دی په صحت کارت کې 10 لاک روپۍ غریبانانو له اچوي چې د سوالو د زارۍ نه خلاصي. او که بیا د خوښه وي تنګي غواړي دې غویانو سره ملګری شه او دغو غویانو له دې وټونه ورکوه او دې غویانو ملګرتیا کوه چې کله د ښځه قطار کې ولاړه وي کله به بربنډه وي او کله به مړه وي، کله به د پلار پکې مړ وي او کله به پکې ولاړ وي. ستا مرضي ده. الله تعالی دا اختیار تعالی درکړی. نو ان ربک یبسط الرزق، یقینا رب فراخي. ملګرو تاسو د منیر شاکر صاحب ویډیو کتل، ډېر ښایسته خبرې کړې وې د عمران خان په باره کې. نو ډېر بالکل سپینه وینا یې کړې وه، نو کت خبرې کړې وې او تاسو واورېدل. او نو بالکل د چې وټونه راغلي وټونه هم ټیم کم پاتې دي، او وټونه هغه کس ته ورکړئ چې بیا همده کې ارمان نه کوئ چې بیا خو سوچ پې کوئ چې دا وټونه څه بې ځایه چاله ور نه کوئ. نو بیا به داسې حالات وینئ چې دا اوس نن سبا څه حالات روان دي. وړو ته ګوره، چیني ته ګوره، هر شی دومره ګران دی. نو مخکې وخت د عمران خان په مخکې حکومت کې به لږ شی ګران شولو، دا نو پی ډی ایم والا به راووتله، هر شی سړکونه به یې بند کړو، دا به یې بند کړو چې وړه ګران دي. اوس بهي څوک پته نه لګي، اواز نه کوي. نو وټونه خو یاره ټیم کم پاتې دی، او وټونه هغه کس له ورکوئ چې کم درته ښه ښکاري. نو خپله سوچ وکئ، نو چې کوم درته ډېر ښه ښکاري هغه له وټونه ورکوئ. او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني او سلام.